کله چې په مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت میلاو شو او هغه د مکی مشرکینو د دعوت شروع کو اسلام طرف ته، نو د مکی مشرکینو ډیر څه خلاف وکړو، لیکن زموږ پیغمبر چې کوم ترو عباس بن عبد المطلب رضی الله عنه دا هغه صحابي وو چې د ایمان نو ظاهر کړي، اسلام ښکارا کړي نو، لیکن په پټه باندې به زموږ پیغمبر سره ولاړو، په هر ځای کې به د مرسته کوله. به چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینی ته راغی او لږ زمانه بعد مکه فتح شو، نو عباس رضی الله عنه خپل اسلام ښکارا کو او دینه بعد خپل ژوند د نبی اسلام سره یو ځای تیر کړی دی په مدینه کې. کله چې عباس رضی الله عنه وفات شو، د دې یو زوی عبد الله او د یو لوی مفسر شمارل کېږي په صحابو کې. بیا د عبد الله یو بل زوی پیدا شو د محمد په نوم باندې. بیا دغه محمد یو زوی پیدا شو چې دا غنوم دی ابو العباس. د ابو العباس داسې سړی و چې جوش او جذبې لحاظ سره ډیر تیز و، د اموي بادشاهانو ډیر خلاف و، همیشه دا غوښتله چې د خلافت موږ ته رانقل شي، یعنی بنو هاشم قبیلې ته. نو دغه ابو العباس کوم چې د عباس رضی الله عنه وصی کېږي دی راپاڅېدو او د اموي حکمرانانو په خلاف باندې بغاوتونه شروع کړل. د ده سره د خراسان نه د ابو مسلم الخراساني په نوم باندې یو کس شامل شو او دوی په جمع باندې د اموي خلافت په حکمرانانو بغاوت وکړو. په دې بغاوت کې ډیر زیاته وینه تویې شوه، ډیر خلک په دې کې قتل شو او دې وجې نه دغه ابو العباس ته سفاح لقب ورکړی شو. سفاح مطلب ډیر وینه تویونکی. نو بالاخره په عراق کې یو غټه مقابله وشوه د عباسیینو او امویینو په مابین کې، او په دغه معرکه کې اموي حکمرانو ته شکست میلاو شو او عباسیین فاتح وګرځېدل. نو په دې فتح سره عباسیین راولګېدل، خپل یو خلافت قایم کو او اموي خلافت همیشه د پاره فنا شو. دا عباسیین راولګېدل، خپل دارالحکومت د شام نه رامنتقل کو عراق ته. د دوی چې کوم دویم بادشاه المنصور دی راولګېدو د دریای دجله په هغه طرف باندې یو غټ ښار آباد کو د بغداد په نوم باندې. دا ډیر غټ ښار او په دغه زمانه کې فارس والا خلک ډیر تکړه وو په انجینیرینګ کې، چې اوچت عمارتونه به یې جوړول. نو دغه المنصور بادشاه راولګېدو، دغه فارس والا خلکو له ډیر پیسې ورکړي او د هغې په مقابل کې د دوی مطالبه وکړله چې تاسو د فارس په تاریخ کې یو شاندار محل جوړ کړئ چې مخکې چا هم نه وي جوړ کړی. نو دوی راولګېدل د ګول دایرې په شکل باندې د بغداد کلي بنیاد کېښودو. دا ډیر غټ ښار و، دې ته څلور دروازې لګولې وې او د هرې دروازې نه به ډېره غټه قافله بهر ته تلې او راتلې شوه. د دې ښار د حفاظت دپاره یې 2-3 دیوالونه چاپېره کړل د دې ځای نه، او اخوا یو سره به یو خندق هم وکنو چې په هغې کې اوبه پرېښودلې. یعنې دا ښار یې د دغه زمانې په لحاظ سره یو مضبوط قلعه وګرځوله چې خلک به ورته حیرانېدل. او د دې ښار د دې ناشنا ډیزاین د وجې نه د دې ښار فتح کول په دغه زمانه کې ډېر مشکل کار ګڼلی کېدو. نو غرض مې دا دی ملګرو چې د بغداد دا ښار په دغه زمانه کې ډېر یو ناشنا شاهکار و چې خلک به ورته حیرانېدل او د ډېر لرې ځایونو به خلک صرف د دې د دیدار دپاره راتلل.